سلامونه ملګرو، هیله لرم روغ جوړ به یو ډیره اهمه خبره چې کوم مې ذهن ته رااله او په کار دا ده چې ستا ذهن ته د قام د ښېګړې دپاره د قام سره د ښه کولو دپاره یو خبره راشي. نو نن سبا داسې دور دی چې بس موبایل راوباسه، ریکارډ یې کړه، اپلوډ یې کړه. کله چا خوښه شوه ویل اینډ ګوډ، اپریشیټ به دې کړي. کله چا بد هم شوه نو یا به ځان شپېله کړي یا به درته یو څو کنځلې وکړي. تر څو ورځو راسي زه د خپل د کلي چې زمونږ کومه شاخ روډ دی د ډوک پاین په دې روډ باندې زه را روان یم او ګورم څه چې څه لرګي په دې باندې راښکلی کېږي. ډېر په افسوس سره زه دا وایم چې په چا باندې دا بد لګي. نو والله زه خو په خپله درته وایم چې ما پرې څوک لیدلي نه دي، خو البته لرګي چې کله په دې راښکلی کېږي نو الریډي د هغې نشانات، د هغې چې کوم هغه بور دی هغه په سړک پسې پاتې کېږي. او بیا سپیشلي ځینې ځایونه په دې کې چې کوم باندې سیمټ لګولی شوي دي نو ښکاره خبره ده چې په هغې باندې خو بیا نه خطا کېږي. او د دې قام د یو وګړي په حیث او په دې قام کې د یو ژوندي سري په حیث باندې زه به داسې وایم چې زما دا فرض جوړیږي چې زه دا خبره وکړم چې د یو قامي پراپرټۍ د یو قوم د لارې په غلط شان استعمال دا چې کومه دی زه ګناه ګڼم او واقع ده دا ګناه ګڼلی کېږي هم. اصل خبره دا ده چې دا سړک دې سړک د وجې نه زمونږ کلي ته، زمونږ علاقې ته یو ډېر ښه سهولت راغلی دی. بیماریانو نه څوک نه خبرېږي. پخوا نه چې به تا یو بیماري په کټ کې وړه او خلک به دې راټولول نو واقع ده ډېر تکلیف به خلکو برداشت کاو، یا کور ته به دې لرګي وړه ځان له یا واښه به دې وړه ځان له. نو سخت د تکلیف نه به یوازې نارینه نه بلکې زمونږ خوریانې، زمونږ موریانې، زمونږ زنانه به ډېرې سختې ستړې کېدې. او دا خبره نه که چیرې د ډوک درې خبره وکړو نو ډوک دره واقع ده د ټوریزم په لحاظ سره خو بهترین سپاټ دی، په دې کې خو څه شک نشته. خو مونږ ولې شاته یو؟ اولنۍ خبره دا ده چې مونږ ځکه شاته یو چې مونږ خپل د قامي پراپرټۍ، د قامي چې زمونږ کومه ځمکې دي یا قامي لارې دي د هغې په صحیح شان باندې د استعمال په طریقه یا نه پوهېږو او یا په دې زمونږ په دې خلکو کې داسې ښه ویل اویر د هر څه نه خبر خلک شته خو هغو ځان شپېلی کړی دی. ځان د شپېلې کولو مطلب دا چې ځان یې خاموش کړی دی څه وایي نه. نو زه دا د هر چا ریسپانسیبلیټي ګڼم. که چیرې دا زما بچی دی، دا زما کشر دی، دا زما مشر دی، نو چې کوم غلط کار کوي نو په کار ده چې په هغې باندې ښه په ډاډ باندې تنقید وکړی شي او ښه په خندا پیشانۍ سره، ښه په خندرویه مخ سره په هغې باندې عمل وکړی شي. په ځای د دې چې موږ یو بل پسې ونښلو، د یو بل ګریوانونه وشلو او د یو بل لارې بندې کړو نو دا د جهالت هغه زمانه واپس را یادوي. نو داسې ده که دا کار زما په کلي کې کېږي، که دا کار په پښتونخوا په یو بل کلي کې کېږي، بیا سپیشلي که زما په ډوک دره کې کېږي نو زما د ډوک درې چې کومه پوهان دي، کومه سوشل میډیا اکټیویسټس دي، سبا د هر سړي جیب ته موبایل رسېدلی دی نو په دې باندې ښه په ښه انداز کې چې کومه دی تنقید وکړئ، په ځای د دې چې د چا ذات ټارګېټ کوي، په ځای د دې چې د چا احساسات چې کومه دی د هغې سره لوبې وکړئ نو قطعا داسې کول نه دي پکار. نو موږ له دا پکار دي چې اول نمبر زه خپل د ځان نه سټارټ واخلم چې ما کې کومه غلطیانې دي هغه زه لرې کړم، هغه ماته په ګوته کوي. او دویمه دا چې په بل چا کې څه غلطیانې دي نو زه راشم خپل مشران، خپل کشران کې ونوم او دا ورته وایم چې بچی دا ځای د قام ځای دی، دا ځای په دې شان باندې استعمالول پکار دي. د دې ځای که چېرې موږ په دې شان باندې استعمال وکړو نو الریډي موږ د دې کلي ذمه دار خلک یو، د دې علاقې ذمه دار خلک یو. همیشه دپاره زه دا وایم چې حکمرانان ټارګېټ کول نه دي پکار. اصل کې بدلون دماغي بدلون دی چې ستا دماغي بدلون راشي، ستا سوچ بدل شي، هر څه به په خپله بدل شي. ځکه چې که موږ د خپل کور حفاظت په خپله ونه کړو یو درېیمګړی زموږ د کور حفاظت نشي کولی. که په دې خبرو کې زما نه څه غلطیانې شوي زه به بخښنه وغواړم، معافي به وغواړم، خو دا زما د قام د هر وګړي ذمهداري ده چې کومه پوهه دی چې خپل کشر کښېني، چې کومه پوهه دی هغه خپل مشر کښېني او په دې باندې پوهه کړي چې دا ژوند 80 کاله ژوند دی، دا ژوند 80 کاله ژوند دی. او راشو صرف دې ته سوچ وکړو چې زمونږ په جنازه کې که څوک شرکت کوي نو د هغې وهم و ګمان د هغې په زړه کې به زمونږ دپاره صحیح یاد وساتئ. مونږ د خپل مرګ دغه لمحات چې کومه دا راوالو او زمونږ په جنازه کې چې کومه شرکت کیږي ځکه که دا د دې معاشرې دپاره ښه کارونه کړي نو خلک به دا په ښو لفظونو کې یادوي بېشکه،
خو که چېرې ستا د لاسه څه داسې کارونه شوي چې یو قام سفر شوی، یو ولس سفر شوی، ماشومان سفر شوي، د زنانه سفر شوي، نو خامخا ستا دپاره د هغوی په زړه کې بیا هېڅ رنګه هم څه داسې د نیکۍ احساس به نه راځي. نو یو ځل درنه بیا بخښنه غواړم او ډېر په معذرت سره دا تاسو ټولو ته وایم، ټولې ډوګرې ته دا وایم چې خپل د قامي پراپرټیانو یعنې روډونه شو، ولې شوې، دغه پاور سټیشنز شو، د دې په نره باندې هر ماشوم، هر مشر خیال وساتئ او دا قامي فریضه وګڼئ، ځکه چې که موږ خپل ځان بدل نه کړو نو موږ قام نشو بدلولی. نو اول سټارټ چې اخلو دا به د ځان اخلو. مهرباني.